ضیاءالحق امرخیل ډېرې زبردستې خبرې وکړې. ضیاءالحق امرخیل چاته او ولې په غوسه دی؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. د ضیاءالحق امرخیل ټولې څرګندونې به درته وړاندې کړم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په ولسي او سیاسي چارو کې د ولسمشر غني ستر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وایي چې که ولسونه وغواړي نو هیڅ شی ناممکن نه دی. هغه وایي لکه څنګه چې ولس د کلدارو پر وړاندې ودرېده او جنازه یې وربار کړه، باید چې د کابل د ککړې هوا پر وړاندې هم ولسونه ودرېږي. ضیاءالحق امرخیل په خپل ټویټر کې د کابل اوسیدونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ککړې هوا په مقابل کې دې ودرېږي او ځان او نور خلک دې له تدریجي قتلونو وژغوري. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي که ولسونه وغواړي هیڅ شی ناممکن نه دی. وګورئ کله چې زموږ ولس د کلدارې مقابل کې ودرېد نو ژر یې جنازه وربار کړه. هیله ده کابل ښاریان د ککړې هوا مقابل کې هم همداسې ودرېږي او له دې تدریجي قتلونو ځانونه او نور خلک وژغوري. د یادولو وړ ده چې په خوست، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې ولایتي ادارو او ولسونو په ګډه پراخ کار وکړ او په دغه ولایتونو کې د کلدارو مخنیوي او راکړه ورکړه په افغانیو پیل کړه. بل لوري ته د کابل هوا سخته ککړې شوې ده چې ویل کېږي تر انتحاري ډیر وژونکې ده. د کورنیو چارو وزارت هم د هغه خلکو پر وړاندې سخت ګامونه پورته کړي دي چې د کابل د هوا د ککړتیا سبب کیږي. په دې لړ کې تیره شپه د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سعادت د 2 ښارګوټو او 3 هوټلونو دفترونه وتړل ترڅو د داسې سون توکي وکاروي چې هوا ککړه نه کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتل وي. که چیرې مو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.